په اسمانو کې جنازې مې فرشتو وکړلې د ځمکې خلک مو تر اوسه شهادت نه مني نن د الله قرآن شهید ده نن د الله جومات شهید ده نن د الله کور شهید ده نن تر شپېته زیات د الله بندګان الله ته په سجده پراته شهیدان دي دا کوم انسانیت ده دا په کوم کتاب کې دي دا په کوم حدیث کې دي دا خلک له کومه راځي دا خلک څوک دي ای افغان ولسه ولې دومره ویده یې دومره ستا دماغ کار نه کوي دومره چې ته هره ورځ د بېغیرتۍ په مرګ باندې مرې هره ورځ د ضلالت په مرګ باندې مرې 40 کاله له تا سره دا ظلم روان ده تاسو لا بیا هم چوپ یاست مرګ خو درته را روان ده خو داسې د بېغیرتۍ په مرګ باندې مه مرئ داسې د ضلالت په مرګ باندې مه مرئ راپورته سئ د خپل دښمن په مقابل کې ودرېږئ د خپل ځان دښمنان وپېژنئ ځانونه قربان کړئ د سر په بدله باندې د خپلو آینده نسلو دفاع وکړئ نور خو زموږ زړه له وینو ډک ده نن د الله قرآن شهید ده الله نن ستا قرآن شهید ده ستا کور شهید ده ستا مسلمانان بندگان چې تا ته په سجده پراته وو هغه نن شهیدان دي خدای ستا هغه قرآن شهید ده نن کوم چې تا په خپل محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړی ده هغه قرآن نن شهید ده کوم قرآن ته چې ځمکه اسمانونه غرونه کاڼي ونې کائنات او مخلوقات سلام ورته کوي الله پاکه نن ستا هغه سپېڅلی قرآن شهید ده خدایه زموږ دا سوال ده خدایه ته دا خلک تباه او برباد کړې خدایه ته دا خلک ذلیل او رسوا کړې خدایه ته یې نیس نابود کړې خدایه د داسې خلکو نسلونه خدایه تباه او برباد کړې الله ته یې په شرمونو وشرموې نن په ننګرهار کې کوم وحشت ترسره سو ای د خدای په غضب اخته خلکو ای د خدای په غضب اخته مخلوقه تو خو مسلمانان له لمنځو راګرځوئ تاسو خو مسلمانان له جماعتو راګرځوئ ډېرې منډې به اوس په زراو به بچیان په زراو ځوانان به د جمعې لمانځه ته نه ځي د جمعې په ورځ به لمانځه ته نه ځي د الله کور ته به نه ورځي که الله په ورځ د محشر له موږ چې دا پوښتنه وکړي چې تاسې ولې زما کور ته عبادت ته نه راخلاستئ الله تعالی ته به موږ جواب ورکړو زموږ مندې زموږ پلرونه به جواب ورکړي سیاله ما به ستا عبادت ته در ولېږل ما به در ولېږل چې الله ته سرونه ټیټ کړئ د الله عبادت وکړئ الله ته به داسې وحشت ورسره وسو ستا په جومات کې به دوی ټوټه ټوټه اندامونه به یې زما کور ته راوړل نن څومره خویندې میندې د غم په ټغر کېناستلې الله مو تباه او برباد کړه الله مو ذلیله او رسوا کړه افسوس دی وي زموږ په حال باندې افسوس دی وي زموږ په دې بې غیرته ضمیرونو باندې ډېره د افسوس خبره ده یو خوا مو قرآن شهید ده بل خوا جومات شهید ده بل خوا تر شپېته زیاتې کورنۍ د غم په ټغر باندې ناستې دي بل خوا راځه په فیسبوکانو کې د واده په پروګرامو کې سندرې دي ډومان دي او ځوانان دي اتڼونه ورته کوي ای لعنت شه په تاسو باندې ای بې غیرتو په کومو سترګو بیا تاسې له الله چې دعاګانې غواړئ په څه وجه به الله په موږ باندې رحم وکړي قرآن درته شهید ده جومات درته شهید ده تاسو بیا هم سندرې پروګرامونه مې شروع کړي دي ای د خدای په غضب باندې اخته سئ له دې خلکو سره کوم خلک چې دا وحشت کوي ټول د خدای په غضب کې اخته سئ الله ته یې په خپل عذاب کې گرفتاره کړه الله ته یې په خپل عذاب اخته کړه الله ته قهر او عذاب پې نازل کړه الله ته یې د لوتې قوم په شر باندې غرق کړه خدایه موږ یې د غرق کېدو وس نه لرو خدایه ته یې نیس نابود کړې موږ خو یې تباه او برباد کړل په موږ باندې خو د عبادت ځایونه ودرول موږ خو ستا عبادت ته نو یې ځینې خلاص موږ خو ستا قرآن اوسې تلاوت کولی ستا قرآن یې راته شهید کړو ملګرو نور مې زړه له وینو ډک ده نور یې نشم کولی خبرې درته وکړم الله مو ښه ده او باد لره خو په لیاز د خدای راپورته سئ هره ورځ مرئ خو یوه ورځ د غیرت په مرګ باندې هم ځانونه مړه کړي راپورته سئ چې یو نه سئ دغسې به تل په دې مرګ باندې په دې وحشت باندې مرو